ها دوستانو ځینې ملګري په ویډیو کمنټس کې یا په میسیجز کې دا تپوس کوي چې ډاکټر صاحب مرضونه ښیي خو علاج یې نه ښیي. ګوره ملګرو د دې ویډیو زما صرف مقصد دا دی چې اویرنس شعور جوړ شي خلکو کې چې دا څه ماس باندې تیریږي یا د کوم علامات دي راته دا نه ده چې مطلب څه جسمانی علامات میډیکل مسله ده یا بې دینی ده بې لاروي ده بې اخلاقي ده، بلکې دا هم داسې مرض دی لکه څنګه ملیریا ټایفاید وغیره وغیره او هغه چې څنګه علاج سره ښه کیږي داسې دا مرضونه هم ښه کیږي. په ویډیو کې دا امکان نه لري، په میسج کې دا امکان نه لري چې زه تاسو ته علاج وښایم. ولې چې علاج چې کوم دی هغه بایو سایکو سوشل ماډل باندې بایولوژیکلی میډیسن دی، سایکو سوشل اسپیکټس هغه بیا په ویډیو باندې هغه رنګ امکان نه لري. ایون چې کوم بایولوژیکل دغه دی اسپیکټ یې دی هغه هم هر انډیویډوال مریض د بل نه بیل وي، نو هغه ډیفرنٹ اسپیکټس ته مونږ ګورو هغه اکارډنګلی میډیسن مونږ ورکو. نو ملګرو په زما د دې ویډیو صرف غرض دا دی چې خلکو کې شعور جوړ شي چې دا مرض دی، او بیا چې کله په مرض باندې پوه شي بیا نږدې چې چرته هم سرکاري هسپتال وي او هلته کووالیفاید سایکاټریسټ وي نو هلته د هغې ډاکټر له ځان ورورسئ، خرچه به یې نه کېږي، او پی ډي پرچه دې جوړه کړي او خپله مسله دې ورله ووایي، ښکلی علاج به ورله پرسکرایب کړي، انشاءالله مسلې نه به حل خلاص شي. زما د پیج صرف غرض دا دی چې ګورئ زمونږ پښتنو باندې چې څومره کرایسس تیر شول او پیروان دي. ګوره جنگونه په تیر شول، د کورونو نه وشړل شول، فاینانشل کرایسس کې دوی دي، په کورونو کې لانجې معاملې د دوی دي، دا هر څه چې په چا باندې تیریږي هغه خامخا د دې مرضونو ښکار کیږي. څوک یې مني څوک یې نه مني. زما خپل پریډکشن اندازه مې دا ده چې هر کس کني هر دویم پښتون ته دغه مسلې مشکلات دي خو شعور نشته، پویه نشته. دغه شعور او ناپوهي د وجې ګورې زمونږ کې چې کم کرایم ریټس دي په نسه خبره باندې غوسې دي، جنګونه دي، لانجې دي او بدې ردي دي، نو هغه اکثر دغه مرضونه دي، دا بیماری دي او علاج سره ښه کیږي، خو چې خلکو کې اویرنس شعور راشي. د ویډیوز په ذریعه به دا کوو چې خلکو ته صرف مونږ په ګوته کو چې دا مرض دی او ښکلی علاج لري، خو چې علاج ته ځان ورسوي. ویډیو زما د غرض قطعا نه دی، زه خپل کلینیک یا پریکټس ښه کوم، کلینیک ایډرس زه چاته ښیم نه په دغه باندې په ویډیوز کې یا دغه کې ډاکټر ته ځان رسول هغه بیا فردر د مریض کار دی، مونږ صرف ګایډنس او مشوره به ورکو. نو زه هیله کوم تاسو په دې کاز کې په دې ګول کې ما سره ملګري شي او دا میسیجز مخکې خواره کړي چې ډېرو خلکو ته ورسي او فایده ترې والي.